له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو اورېدونکو ګرانو لیدونکو سلام او درناوی وړاندې کوم د ډنمارک د یو سوپر مارکیټ نه چې د کوپنهاګن په ښار کې ده تاسو سره خبرې لرم د روژې مبارکې روژې وروستۍ ورځ ده په ډنمارک کې او د خیر سره سبا ته چې جمعې ورځ ده نو انشاءالله چې اختر به وي مخکې له مخکې د اختر مبارکي درته وایم دوستان شنونده و بیننده گرامی سلام و عرض ادب دارم عیدی که در پیشروی دارم انشاءالله سبا مبارک باشه طاعت‌ها و عبادت‌هایتان قبول قدرمن دوستان او گوری که اماغه سلکه د کابل و د کونړ و د پکتیا و د مزار شریف او د پنجشیر بیروبار ده په اختر کې افغانان نور د څه مسلمانان دي په دې سیمو کې او نور ډنمارکیان هم راځي او سوداګان تاسو راشئ دلته نږدې به دغه خواته یوه شیبه دلته راځئ سلام علیکم قدرمن دوستانو تاسو ګورئ زموږ افغانان په همدغه شیبه کې دوی اخته دي خپل سودا کوي زه به مزاحم هم شم خو یو دوه خبرې ورسره لرم دوی سره هیله لرم چې د اختر پیام واخلو دوی اجمل جان نومیږي تاسو پیژنئ همیشه یې موږ سره مرکې کوي اجمل جان سره بشي اختر دې مبارک شه خدای دې عبادتونه قبول کړي نو څه پیغام لري څنګه دې خدا زه خو چې ګورم ډېر بیروبار ده اختر ورځ دی کاکا اختر ورځ کاکا خامخا بیروبار د خلک دې ځکه غوښه لور یعنی دغه دومره افغانان چې زه ګورم راځي او دا نور خلک دوی ته بسیا کېږي دا غوښه شته ده والله اوس هم کمه کاکا خو ماشاءالله بېلاروس شاته هغه د نظام کې د غوښه ما اورېدل چې دلته تاسو ډوډۍ هم پخوئ په دې سوپر مارکېټ کې او دا نورې سوداګان هم دا شته دلته یعنې د اختر سودا او د اختر سودا ډوډۍ نه ده پخوو وچه میوه ستا چې خبره هر څه ډېره ډېره زیاته مننه بیا مو اختر مبارک شه خپلې کورنۍ ته که پیغام لرئ نو بس ټولو ته دې مبارک خوشحاله اوسئ نیکمرغه قدرمن دوستانو راځئ زموږ سره وګورو چې ما خو همداسې ګوره دا د غوښه مې دلته واخیستله او نوره سودا هم لرم او دا به اخلو بیننده‌های عزیز و گرامی با خدا باور کنیم که از افغانستان که این قیمت‌ها ارزان است ببینیم که ترای کنیم این بیادر ما رو ببینین از بنگلادیش آمده You're from Bangladesh? You working here? Okay, so you're welcome to our radio and television. Thank you. Okay. دلته ګورئ قدرمنو دوستانو چې له افغانستان نه راغلې ټولې وریجې دلته شته ټولې وریجې چې ګورئ انواع د وریجو دلته موجودی دي یک چیز دیگر راستی شنونده‌های عزیز و بیننده‌های گرامی براتون بگم که اینجا بسیار منتوی خوب پیدا میشه و آشک خوب پیدا میشه ببینید من فکر میکنم که افغانایی که اینجا تشریف میاره هر کدامشان سودای ایدی خودم میگیرن انواع از منتو و آشک البته بسیار رقم کابلیش پیدا خب راضی په اختر کې خلک ډیر شاته دي ځکه دا شات ډیر اصل او ښکلي دي زه نه پوهېږم چې دوی به له کوم ځایه راوړي خو ډیر سخت سرونه پرې ماتېږي راځئ دې خواته له موږ سره نږدې لاړ شو چې وګورو دلته څه خبرې دي په دغه سیمو کې زه فکر کوم چې زموږ د افغانان دلته زیات دي او دغه ګورو چې السلام علیکم صاحب ژوند په خیر ناصر صاحب محترم دلته لګان د ډېر پخوا نه زموږ د راډیو تلویزیون همکار ده صاحب د روژې وروستۍ ورځ ده او اختر مبارک تاسو دې مبارک راځئ لږ وړاندې راشئ داسې چې دا غږ مو ثبت شي که نه نو ستاسو خو تقریبا نږدې دېرش کاله شو فکر کوئ چې دغه ضرورتونه دې سوپر مارکېټونو کې یعنی دا پوره کېږي د افغانانو چې د اختر لپاره ځینې افغاني سوداګانې پکار دي دا شته یعنې دلته پیدا والله وادو صاحب ولې و مخکې چې موږ اول کلو کې راغلي وو ډېر مشکل سره دچار یعنې تقریبا په ټول ډنمارک کې به موږ د عیسی داود یا د عیسی صاحب یو دوکان و چې هغه هم سټیشن سره و ډېر لرې خلک به راتلل مګر هم په مرور د زمان سره د کلو سره تېرېدو
یا اوس شکر د فضل د خدای په سرک ته لاړ شي او د خارجیانو دکان عربي کا ترکي کا افغاني او دا شکر د خپل د افغانانو بیا خاصه سوداګري کوي شکر د افغانانو دکان دا اوس موږ ګوره د تیار د نانبای ډوډۍ دی وخت خو راوخه بالکل راوخه نان ولاده چې لکه کابل نانبای ډوډۍ اینه ببینید کابل نانبای عزیز و گرامی بیننده عزیز ببینید چقدر مقبول حال روزه سگنی همیان کل شما بل غټه خبر دا وګورئ چې بچان تم نکریزي اخیستي دي اختر لپاره نکریزي کې دا د نکریزي خینه وطنی با خدا یاره اصلی اختر تا کړه باید اختری ماشین ډیر زیاته مننه که وطن کې زنده او کورنۍ ته د پلغمان کې که پیغام لري خو مخکې ټولو افغانانو ته ټولو د افغانستان فقیره او رنجیده خلکو ته زه د اختر مبارکي وایم او د ټولو نه مننه بس تاسو صاحب او بل د نجیب جان نه مننه چې دا دکان موږ ته جوړ کړی افغانانو ته حاجي صاحب فدا نه مننه د ټولو نه داسې کلچې وګوره د اختر لپاره کې ډېره زیاته مننه تاسو وګورئ قدرمنو دوستانو دغه د وطن کلچې د انواع او اقسام د جلوبیو روټ واه دغه دی وګورئ چې بیا ونه وایي کابل کې دوستانو کونړو پکتیا کې چې دلته موږ نه لرو وطني روټونه لرو او د دې په څنګ کې دغه ټولې مېوې شته خو زه به څه زیات غږېږم از نجیب جان میپرسیم صاحب سلام علیکم خوب هستین صاحب عید شما مبارک چطور هستین خلاص و مختصر ببین چی پای تازه داره عید از بخیر عید از بخیر اینقدر افغانا کلش می طرف سوپرمارکت شما به شکر کنم الحمدلله این دکان جا کردیم که امانات خود نگاه بدارم بسیار عالی اینبی بخیر بادام مزار شریف است بادام کاغذی او تعبیر نزدیکو که اینه والا اینه این خود دیگه والا از برکت شماست از چپا نمک اوشو میگن چپا نمک بسیار عالی والا اونه بیادر جلغوزام داری؟ جلغوزام داریم اوه والا میشه ببینیم؟ اینه بیادر نور نو چی شی غواړي قدرمنو دوستانو کشمش چی میگن دا سند خانی کشمش ندی او د قندهار کشمش ندی دا این جلوبی اون صاحب دیگه کشمش غزنی هم است کشمش غزنی تشکر بسیار زیاد دیگه چی داشت کشمش پهلوی پهلوی خود دیگه بخیر حال میخوریم روزایش است دیگه عید بخیر خوب شد که بخیر دیگه از افغانستان چی بریم والا دیگه چی باشه چطور است فکر میکنی که همه میگن بریم دنمارک و اروپا هم آمدن آسان است قبول شدن چی فکر میکنی چی شنیدی والا دیگه چی نه واقعا ما خو میگم کلگی بیا اما بی شرایط چطور است وظیفه رسانه است که امیر بگوین برای من سوال خوب قبولی بند است قبولی است این یادتان باشه شنونده های عزیز بسیار زیاد تشکر آرام باشید زنده باشید خدا حافظ سلامت باشید جناب سردار صاحب تشریف لري دلته چې د افغانستان ډیر تکړه شاعر هم ده او ضمن په دغه تجارتي مرکز کې دوی ډیره اختیار لري نور دوی ته زحمت نه ورکوي جناب سردار صاحب را سلام بر شما برسه عید شما مبارک باشه امیدوارم جان و سلامت باشید بسیار تشکر از اینکه اشعار زیبایتان هم میفرستید که در تلویزیون منتشر میشه تشکر قدرمن دوستان و نور مو وقت نمیسو خوشحاله نیکمرغ باشید عیدتان مبارک هر جای از کشور که تشریف دارید و در جهان به سلامت و نیکبخت